कमाल कर गए करता चाल कर गए झुका फिर ना कर सका वो तुम दलाल कर गए د جنگ میدان میں په میدان خلق ته ثابت شوی دی کال 2021 د اګوست میاشت امریکا له 20 کلو اوږدې جګړې وروسته او که داسې ووایو چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږدې جګړې وروسته په افغانستان کې ماته خوري او له افغانستان څخه وځي. There was no agreement protecting our forces after May 1. There was no status quo of stability without American casualties after May 1. I stand squarely behind my decision. کریس ډوناهو د امریکا آخري سرتیری هم له افغانستان سره د همیش لپاره مخه کړ. تر دغې یوه اونۍ مخته کله چې طالبان د کابل پر لور په چټکۍ روان و د سیمې لویو هیوادونو خپل پلانونه بدلول. له اسلام آباد نه نیولې تر نوي ډیلي او له پنجشیر نه نیولې تر پیښور هر څوک د نوي معاملو نوي خطرونو او نوي محاسبو لپاره چمتو کېدل. خو په شالید کې څه روان؟ پاکستان څه غوښتل؟ هند څه اندېښنه درلوده او افغانانو ولې د طالبانو په اړه د شک سترګې پرانیستل؟ تر دې مخکې چې طالبان په 15 د اګوست 2021 کابل ته راننوځي پاکستان خپل ګامونه مخکې ایښي وو. د ISI پخوانی مشر جنرال فیض حمید په سپتامبر میاشت کې کابل ته راځي. Senior Pakistani military officials has arrived in the country. The delegation is headed by Pakistan's intelligence chief general Faiz Hamid. Pakistan's spy chief becoming the highest ranking foreign official to visit Taliban-led Afghanistan. खबरों में आपको ये बताएं कि तालिबान हुकूमत के क़याम के बाद अहम तरीन पाकिस्तानी ओहदेदार का अफगान दारुल हुकूमत का दौरा. DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का काबुल में तालिबान रहनुमाओं से मुलाकातें हुई. دا سفر د نړۍ په سطحه یو واضح پیغام. پاکستان فکر کاوه چې د نوي افغانستان د جوړښت یوه برخه. دنیا هم په اندېښنه کې وه ځکه چې افغانستان د یوې بې ثباتې دورې پر لور داخلېده. د فیض حمید راتګ بیا 15 پیغام ځان سره درلودل. اول دنیا ته ښودل چې د افغانستان د دروازې کلي اوس د پاکستان لاس کې. دوهم د افغانانو په زړونو کې شک پیدا کړ. دا بیا په 2 پوینټو باندې تقسیم کړ. الف که چیرې د طالبانو دغه نظام پاتې سي نو یو ډول نه یو ډول ځان په پاکستان پورې تړلی وبولي. ب که چیرې افغانان راپاسي او دوی سره وجنګېږي نو د افغانستان ورانېدل هغه څه دي چې دوی یې همیش غواړي. دریم که چیرې طالبان د دوی له غوښتنو څخه سرغړونه وکړي نو شمالي ټلواله او دغه نور مخالفې ډلې پوهې وي چې دوی چاته مراجعه وکړي. څلور هند ته یو ډول د قدرت ښودنه. پنځم د طالبانو د نظریې څېړنه چې دوی د پاکستان په باره کې څه نظریه لري. استخباراتي ادارې همیشه د خپلو منافعو په بنا باندې کار کوي نو دوی همیشه له مختلفو پلانونو څخه کار اخلي. پلان A، پلان B، پلان C او دغسې نور. دوی همیش خپل دښمن ته مخالف جالونه خوروي او انتظار باسي چې کوم جال به یې مؤثر کار وکړي. هماغه مهال د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف داسې یو پیغام خپور کړ: طاقت آپ کے ساتھ ہے خدا ہمارے ساتھ. پر دې کار سره دوی د افغانستان د 20 کلنه مبارزه داسې وښودله لکه دوی چې کړي وي او ځان ته یې راجع کړه او داسې وښودل ګواکې افغانستان د دوی 15مه صوبه وي او دوی آزاده کړي وي. خو په افغانستان کې بیا بله فضا جوړېده. شک، اندېښنه او بې باوري. خلکو پوښتنې پیل کړې: آیا د طالبانو شاته بهرنی نفوذ ده؟ آیا د افغانستان راتلونکی بیا د نورو په لاس؟ آیا موږ رښتیا د پاکستان 15مه صوبه سو؟ له بلې خوا د افغانستان په پنجشیر ولایت کې بیا د دوهم مقاومت چغې پورته سوې. این جانب با تمام امکاناتی که هر کس که در علیم خانه ما تجاوز بکنه از 1 ساله این مردم پنجشیر تا 100 سالش آماده است با خون جان خود اینجا خود فدا کنه. چې ډیر ځنډ یې دوام ونه کړ. دوی بیا پر طالبانو دا پورونه لګول ګواکې دوی یعنی طالبان پر پاکستان پورې تړي. خو یو ویناوي او یو لیدلی حال شواهدو بیا یو بل تصویر صحنې ته وړاندې کړ. According to all the evidence and the data which government of Pakistan shared, the attacks in Pakistan since the Taliban takeover of Afghanistan increased 500%.
the encouragement, such sort of victory of the Taliban to other terrorist groups. داعش خراسان میگه، ما هم خراسان میگه. داعش مسلمان است افراطی، مردم ما و شما افراطی و مسلمان هستن. داعش میخواد انتقام ما از طالب بگیره، خب مردم هم میخواد انتقام از طالب گرفته شوند. داعش اکثریت مطلقش تاجک و فارسی زبان است. حضور پشتونا کمتر است. عزیز به تحریر و جمعیت اسلامی آن با اونا همکار هستند. خب مردم میبینه که اینجا حضور ما هست. همین دلیلی که مردم با داعش همکاری نکنه چیه؟ د دوی شعارونه قدرت طلبي او پر شخصي منافعو پورې تړلي وو. دغه 15 ورځنی مقاومت د یو شعار تر حده پاتې سو. بس افغانان چې نور د دوی له سمت پرستي، قومي نفاق او فرعونیت څخه په تنګ راغلي وو، د دوی تر څنګ له درېدو څخه یې ډډه وکړه. هند بیا داسې فکر کوه چې افغانستان اوس د پاکستان ستراتیژیک ډیپټس، هغه څه چې نوې ډیلي له کلونو ترې ویره درلوده. له بلې خوا بیا ایران اندېښمن و چې اوس به کابل سره مستقیمې خبرې نشي کولی، باید د پاکستان له لارې خبرې وکړي. دواړه هیوادونه د سیمې په معادله کې د اسلام آباد نفوذ زیاتېدو ته چمتو کېدل. پاکستان بیا یو بل لوی خوب لیدلی و، کله چې طالبان افغانستان کې واکمن سي نو ټي ټي پي به له منځه لاړه سي. خو دا هیله یې تر ټولو غټ ستراتیژیک فیلیر ځکه طالبانو له ټي ټي پي سره دښمني نه درلود او ډیری شواهد ښایي چې ټي ټي پي او طالبان د یوې نظریې خاوندان. ټي ټي پي بیا د پاکستان هغه مظلوم او بیګناه ولس ته چې د پاکستاني فوجي رژیم لخوا ډیر ځورول شو، شهیدان او کونډې پریښي او تقریبا 80,000 پښتانه د راپورونو له مخې لادرکه. خو د فیض حمید سفر د افغانانو په ذهنونو کې کار کړی او دا شک پیدا کړی و چې پاکستان له طالبانو سره ژورې معاملې. خلکو نه تنها په افغانستان کې طالبانو ته بلکې ټي ټي پي ته هم د پاکستان د پروژې په سترګه کتل. خلک له یوې خوا له جګړې ستړي و، له بلې خوا یې طالبانو ته د یو مقابل لوري په سترګه وکتل. د یو بهرني پلان تصور یې زیاتېده او دا بې باوري وروسته په سیاسي، ټولنیز او ان تر یو حده په وسلوال مقاومت بدله. په همدې وخت کې دوه نوي ځواکونه صحنې ته راووتل، ISKP او NRF. ISKP چې داعش خراسان هم ورته ویل کی، دوی بیا د تبلیغاتو، کمپونو او ټولنیزو شبکو له لارې د یو ځواک په څیر ځان راڅرګند. Now let's shift our attention to Afghanistan. The Islamic State has struck a major blow to the Taliban. They took out Khalil Haqqani. He was the refugee minister of the Taliban. Khalil Haqqani was targeted by a suicide bomber just as he was about to leave his office. NRF چې بیا د شمالي ټلوالې اړوند ډله ده، قومي حساسیتونو ته د لمن وهلو له لارې د نوې مبارزې ذهنیت جوړول شروع کړ. We are not Afghans. We are not Afghans. We are Tajiks. We are Tajiks. We are Uzbeks. We are Uzbeks. We are په ترڅ کې د جمهوریت یتیمانو لکه مجید قرار، ثاقب او قمر زمان په اروپا کې د نوي جمهوریت د مقاومت غږونه شول. پی ټی ایم بیا یو څه وخت مخته له دې چې د جمهوریت نظام سقوط وکړي په یوه خورا او قوي نوې څېره راڅرګند شو. خو ډیره خطرناکه موضوع دا وه چې پښتانه په 4 ذهني لیکو ویشل کېدل. اول هغه پښتانه چې په پاکستاني ریاست کې کار کوي، ډیری افغانان یې ګلخانان بولي او دوی لکه چې الله جل جلاله په قرآن عظیم الشان کې فرمایي وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الله د هغوی په زړونو او د هغوی پر غوږونو مهر وهلی دی او د هغوی پر سترګو یې پرده غوړولې ده او هغوی ته لوی عذاب ټاکل شوی دی. د پاکستانی جابر نظام څخه ملاتړ کوي او تر شا یې ولاړ. دوهم هغه پښتانه چې د ټي ټي پي ملاتړي، دریم بیا هغه پښتانه چې په پی ټي ایم پسې ولاړ او څلورم عام او بې طرفه پښتانه. په یو ډول نه یو ډول دا بیا یو بل خطرناکه ویش و، ځکه له دې ویش نه وروسته پښتانه د یوې نوې داخلي جګړې په لور تګ ته نږدې کېدل. دلته عام ولس او فوج طلبه به له منځه وباسو. د پاکستان ادارې پر دې ښې پوهېدې چې شاید هر څه چې هغسې دوی غواړي مخته ولاړ نشي، نو دوی دلته پی ټي ایم ته قدرت وربخي. دلته اوس یوه پوښتنه راپورته کیږي چې دې کې خو د پاکستان د ادارو څه ګټه نشته، شعار یې د دوی پر ضد ده، خو دغه خلک پر دې نه پوهېږي چې دلته مفکوره سازي کیږي. ये जो मारा हमारी है इसके पीछे
है इसके पीछे वर्दी है ये जो तालिब करती है इसके पीछे वर्दी है ये जो तालिब करती है इसके पीछे वर्दी है هغه پښتون ولس چې د ظلم پر خلاف به یې اسلحې ته لاس کوه، نن هغه پښتون ولس پر داسې مفکوره تړل کیږي چې یو ډول نه یو ډول یې بې غیرتي هم بللی سو، او بله دا چې د ټي ټي پي په مقابل کې ترې د ملیشې په ډول کار اخیستل کیږي. په دوی کې بیا هغه کوم خلک چې په واقعي ډول یې له افغانیت او افغانانو سره مینه درلوده راټول او له منځه وړل کیږي. خو کله چې پاکستان خپل ټول پلانونه ناکام ویني، فشارونه، بندیزونه، تجارتي لارې تړل چې تاسې ډېر ښه مثالونه په سوشل میډیا کې وینئ. Border clashes with Afghanistan that have disrupted trade and driven up prices of essential goods. Possibly the worst economic crisis that Pakistan is currently going through. Since October 11th, all trade and transit across the 2,600-kilometer frontier in Pakistan has been blocked after ground fighting and Pakistani airstrikes killed dozens on both sides, on the Afghanistan side and the Pakistan side. The impact is being felt across Pakistan's markets now. Because of the block in that route, tomato prices in Pakistan has skyrocketed. It surged 5-folds, reaching 600 rupees per kilogram, Pakistani rupees. While apples and grapes, largely imported from Afghanistan, are also in short supply. We're looking at all that produce there stuck midway. Officials say roughly 5,000 containers of goods are stranded at the Torkham borders with fresh vegetables, fruit, wheat, rice, sugar, meat, dairy products, all are currently rotting as exports stall. Truck drivers say that they were running out of money. Vegetables, fruits and other goods were all being damaged and they're currently facing... چې له دغو څخه یې هیڅ یو کار نه ورکوي، آخر مجبوره کیږي او امریکا ته مراجعه کوي. دا یو داسې بد حالت ده چې نور ترې وتل ورته ډېر سخته ده. خو د منافقینو یو خاصیت ده، دوی ډېر په بیدارۍ ځان ته یوه لار پیدا کوي، او کله چې هیڅ لار پاتې نشي نو بیا د دوستۍ وړاندیزونه کوي، تهمتونه تړي، شکایتونه کوي او داسې نور. او دلته یو بل پلان هم راښکاره کړي. پاکستان غواړي داسې یو تحریک را څرګند کړي چې په ظاهره د پاکستان مخالف ښکاري، خو په اصل کې په هغه وخت کې فعالیږي کله چې ټي ټي پي په پښتونخوا قبضه وکړي، او په دې وخت کې به دغه نوې ډله د ټي ټي پي ضد جنګي، خپل امیر به لري او له افغانستان سره به بیعت نه کوي. دا چې څوک به یې امیر وي دا پوښتنه به تاسې راځواب. پاکستان بیا د افغانستان د بدنامۍ لپاره د طالبانو د امارت د پرځولو لپاره له هیڅ ډول شیطاني نظریې څخه مخ ناړوي. په امریکا کې حملات او یا د تاجکستان او افغانستان پر مرز د چینایانو وژنه او داسې هر هغه عمل چې هغه کې د افغانستان بدنامي کیږي، دوی به پکې له لاسوهنې دریغ ونه کړي. اوس په طالبانو پورې درې مهم ارزښتونه تړلي. اول، د دوی هر غلطي به په بین المللي ډول د اسلام سپکاوی دا چې ولې پر دې تاسې ښه پوهیږي. دوهم، د دوی هر خیانت به د همیش لپاره افغانان بې اعتباره کړي. دریم، د دوی هر بدنامي به د پښتون قوم تاریخ ته یو پیغور دا چې دوی به د دغو ارزښتونو په څه ډول ساتنه وکړي دا به تاریخ ته پرېږدي. پر لوی او مهربانه رب مو سپارم. د خدای پامان.